ما په قرآن کریم کې لوستلی دي چې په تیرو وختونو کې د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې سړیو ته اجازه وه چې ښځینه وینځې وساتي او دوی ته اجازه وه چې له نکاح پرته له هغوی سره نږدې یعنی جنسي اړیکې ولري. اولادونه یې هم حلال یعنی قانوني ګڼل کېدل. نو زما مطلب دا دی آیا دا د ښځو د عزت سپکاوی نه و او آیا ښځو ته هم د دې کار اجازه و که دا امتیاز یوازې تر سړیو پورې محدود و؟ ورور یوه ښه پوښتنه وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې داسې ښځې وې چې وینځې وې او تاسو ته اجازه وه چې له واده کولو پرته له هغوی سره جنسي اړیکې ولرئ، نو دا ولې مجاز و؟ دا څه امتیاز دی؟ او آیا برعکس ښځو ته هم اجازه شته که نه؟ په قرآن کریم کې ډېر داسې آیتونه شته چې وایي تاسو کولی شئ له خپلو ښځو سره جنسي اړیکې ولرئ او هغه څه چې ستاسو ښي لاسونه یې مالک دي یعنی وینځې. د ښي لاس ملکیت په دې معنی چې دوی هغه دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې به جګړې کېدلې او کله چې به جګړې وشوې هلته به بندیان وو. کله به چې له دواړو خواو څخه بندیان نیول کېدل سړي او ښځې هغوی به غلامان او وینځې کېدل. که څه هم که تاسو غور وکړئ قرآن کریم کې داسې آیاتونه شته چې د سورة النساء په 4مه برخه 15 آیات کې وایي که تاسو د واده کولو مالي توان نه لرئ نو له یوې وینځې سره واده وکړئ او د مهر په بدل کې هغې ته ازادي ورکړئ. دا په دې معنی ده چې که تاسو د واده کولو وس نه لرئ نو له وینځې سره واده وکړئ او د مهر په توګه هغې ته خپل ازادي ورکړئ. نو دلته دا هڅوي چې که څه هم غلامي له منځه وړل شوې ده وروره تا یوه پوښتنه وکړه، ستا پوښتنه خلاصه شوه؟ دا په حقیقت کې تړاو لري. تاسو یې نشئ تړلی. د تړاو ورکولو لپاره باید د قطار شاته لاړ شئ. تاسو پوښتنه وکړه، موږ ستاسو پوښتنه واورېده. دا اوږده وه. که موږ تل د تړاو ورکولو هڅه وکړو غیر مسلمانانو ته اجازه شته. غیر مسلمانان کولی شي د قطار شاته لاړ شي، کومه ستونزه نشته. که موږ د تړاو ورکولو لړۍ پیل کړو موږ به ډېرو لږو پوښتنو ته ځواب ووایو. د غیر مسلمانانو لپاره زه یو څه نرم یم. نو اوس خبره دا ده چې نو واده کول غوره دي برعکس یې شونې نه ده. دا یوازې د ښځینه وینځو لپاره ده چې سړي ورسره جنسي اړیکه نیولی شي. قرآن د دې برعکس څه نه دی ویلی. او بیا هم که تاسو تحلیل کړئ که تاسو وګورئ په هغه وخت کې فحشا خورا عامه وه. فحشا او له نکاح پرته جنسي اړیکې لرل عام وو. نو اسلام دا په پړاوونو کې راوړل یعنی حل کړل. لکه څنګه چې شراب خورا عام وو. د قرآن کریم لومړی آیت د سورة بقره په 2مه برخه 219 آیت کې وایي شرابو کې ګټه او تاوان شته، تاوان یې تر ګټې ډېر دی. بل آیت په سورة النساء 4مه برخه 43 آیت کې نازل شو چې د نشې په حالت کې لمونځ مه کوئ. په دې معنی کله چې تاسو لمونځ کوئ نشه کوونکي توکي مه کاروئ. په پای کې په سورة المائده 5مه برخه 9 آیت کې بندیز راغی چې شراب حرام دي. نو دلته لومړی لوی خدای الله سبحانه وتعالی هره بله جنسي اړیکه منع کوي. یوازې 2 کسانو ته اجازه ده، تاسو ښځې او هغه څه چې ستاسو ښي لاسونه یې مالک دي. اوس په دې زمانه کې موږ هېڅ جګړې یعنې دښمنۍ نه لرو. ښایي دا پېښ شي. خلک وایي چې قرآن د غلامۍ په اړه خبرې کوي. آیا دا توجیه شوې ده؟ ما وویل هو، ولې نه؟ تاسو پوهیږئ چې ولې؟ ځکه نن ورځ موږ پوهیږو چې په نړیواله کچه غلامي منع شوې ده. خو آیا تاسو پوهیږئ چې په ګوانتانامو زندان کې څه پیښیږي؟ آیا تاسو د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک په قوانینو پوهیږئ؟ هغوی له جنګي بندیانو سره څنګه چلند کوي؟ که تاسو هغه له اسلامي قانون سره پرتله کړئ. اسلامي قانون د هغه څه په پرتله چې په ګوانتانامو کې پیښیږي خورا غوره دی. او له څو ورځو وروسته موږ جیمز آی په نوم یو ویناوال لرو چې راځي. هغه چینایي دی او هغه په ګوانتانامو زندان کې اچول شوی و. هغه به تاسو ته خپله کیسه وکړي. نو په وینا کې یې ګډون وکړئ. نو که تاسو وګورئ چې په ګوانتانامو کې څه کېږي او هغه ناوړه چلند چې له جنګي بندیانو سره کېږي تاسو پوهیږئ هغوی زنداني دي. په اسلامي قانون کې غلام آزاد دی چې شاوخوا وګرځي. تصور وکړي د جګړې بندي خو د تګ راتګ لپاره آزاد دی. ډېر ښه لویه خبره. تاسو هغوی ته د ګرځېدو لپاره ځای ورکوئ. هغوی بازار ته تللی شي خو نشي تښتېدلی. خو که هغوی وتښتي تاسو به څه کوئ؟ تاسو باید هغوی بیرته ونیسئ. خو فکر وکړئ چې د جګړې بندي په زنځیرونو نه ده تړل شوی. په عادي جنګي بندیانو کې تاسو د بندیانو کمپونه لرئ. د برېښنایي تارونو سره هغوی نشي کولی بهر وځي. ټول هر ډول ناوړه کارونه هلته روان دي. تاسو پوهیږئ هر ډول جنسي تیری هلته روان دی. آیا تاسو په دې پوهیږئ څه ناوړه کارونه روان دي؟ نو اسلامي قانون حتی که زه ورسره موافق هم شم د دوی چلند له غلامانو سره د ملګرو ملتونو تر منشور ډېر غوره دی. د ګوانتانامو زندان څخه خورا غوره دی. خو په اسلام کې اسلام له واده پرته د جنسي اړیکو له لرلو سره مخالف دی. نو یوازې هغه محدودیت چې په هغه وخت کې ورته اجازه وه هغه څه و چې ستاسو ښي لاسونه یې مالکیت درلود. خو غوره دا ده لکه څنګه چې دا مخکې ځي چې هغوی ته په واده کولو سره ازادي ورکړئ او له هغوی سره جنسي اړیکې ولرئ. دا غوره ده. هیله لرم چې دا پوښتنې ته ځواب ووایئ.